السلام علیکم ملګرو. دې ځل د بجلی بیلونه دونه زیات راغلي چې د چا د کور انکم 12,000 دی نو په هغه 15,000 بل راغلی، او که چا 15,000 انکم دی نو په هغه 13,000 راغلی دی، او که د چا انکم 13,000 دی نو په هغه 40,000 راغلی دی. نو زه وایم چې اخر دا به کېږي څه خلک به دا پیسې دی له روړي د کم مانه غلاګانې دې حکمرانانو وکړي. لندن کې او نورو ملکونو کې ناستي، لوی فلایټونو کې ناستي غلاګانې دی را وکړي، اوس دا پیسې عوام نه راغونډوي. نو اخر عوام دله دا پیسې د کم من نه روړي چې چا په جون کې ایسي نه یې لیدلی هغه یې باندې 13,000 او 40,000 بیلونه، او چا چې ټول عمر ایسیګانو ته او سپلیټونو ته تیر کړو نو ای باندې دونه نه دي راغلي. ولې ای خپل سیټ اپ او خپل جون په داسې انداز جوړ کړی دی چې نه پې بل راځي، او که بل پې رام شي نو یې خو ورکولی شي، خو هغه تنان به دا پیسې کم من نه روړي چې د چا د کور انکم په نیش حساب دی او بیلونه اسمان سره خبرې کوي، او دا د دې حکمرانانو هغه کمې غلاګانې وي نو هغه د عوام نه وباسي. دا ویډیو تاسو وګورئ. 9,000 څومره کسان دي سره کور کې څومره؟ هیڅ کسان نشي ټوله تا ته معلوم. فیملی څومره ده؟ فیملی هغه لس اته کسان دي. دا ظلم شروع دی د وطن کې زیاتې شروع دی. یو کور پسې کوم بیل راځي، ټماټر ځان له والي، که چیني ځان له والي، که ډاکټر ته بچی بوځي، که کوم کار وکړي. دی خو ماته ګوره اخر دې مل نه به څه جوړېږي، کوم طرف ته به دا عمل ځي، دا غریب خلک به چېرته ځي، کوم خوا به ځي، تباهۍ طرف ته روان دی دا عمل. د خدای خاطر وکړئ، د ملک باندې رحم وکړئ. تاسو هغلته ځئ ټول 40 حکمرانان یې. کاکا دا راته ووایه چې فیملی دې څومره ده او بیل ده؟ دا ویډیو تاسو وکتله، که تاسو غواړئ چې دارنګې معلوماتي او د نیوز ویډیوګانې زه مزید تاسو لره وړم، ای دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.